په دې شپو کې ذکرونه یو څو ذکرونه درته ښیم یو څو ذکرونه دا زده کړئ زده کوئ که نه شپو په دې لسو کې دا یې د دې دپاره پټه کړله چې دغه لس شپې ټولې په څه شي پسې تېرې کړې په عبادت یې تېرې کړې د رب ته یې په سجده تېرې کړې تاسو دا یو حدیث واورئ محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هغه د الله رسول داسې څه ورته وایي ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر دې ما پیغمبره مخکینی او وروستني ګناهونه مې درته معاف کړي دي لیکن محمد رسول الله به څه شی کول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر من رمضان أحيا الليل محمد أخير لشبي بنوي نبي عليه السلام بدغ شبي زوندي تيرولي يعني ويخي بي تيرولي لوي لوي لدوغان واخليا خا لوي لوي لدوغان واخليا لوي لوي تشكي واخليا لوي لوي دغ قيتي بري واخليا د زړه سرونو خمو دغه ژوند په مرداري او پلیتي او نجاست باندې ولړی دا ډم او د ډم ملګرو دغه مخلوق ته وایم وای عائشه رضی الله عنها وایي احیا الليله دغه لس اخیری شپې به ویښې تېرولې وايقظ اهله خوب ته بیم په کور کې څوک نه پرېښودل ټول امهات المؤمنین به پورته کولې سي جګې سي وجد وشد المئزر متفق عليه څه شي متفق عليه عليه عبادت لپاره به د خپل ملا داسې وتړله پرتوک به داسې ټینګ وتړل تاسو خیال کړی وي کله وخت یو څوک یو قوي کار کوي نه نو هغه ملا ورته وتړي داسې چې اوس ګوره چې زه وکړم که نه وکړم قاري صاحب چې په ملا مې درد رانشي یو څوک پایچي راپورته کړي ځان تیار کړي چې دا کار نو دی اوس په شوق او په مینه او په محبت باندې کوي محمد رسول الله به په دغه لسو شپو کې د عبادت دپاره ملا تړله هغه رسول الله چې هغه عبادت ته ضرورت نه درلودل یقینا الله مخکینی او وروستني ګناهونه ورته معاف کړي موږ څه کوو دغه کار مې کړی خفه کړی مې درته توبه مې ده رب دغه هلاک ځای کې هلاک سوی یم درته توبه مې ده ته بیا وګوره چې رب څنګه رحمتونه در باندې رانازلوي دغه لس شپې چې په تا باندې په غفلت کې تېرېږي او بل یو بله خبره رسول الله وایي من حرم څوک چې د لیلة القدر له شپې نه محروم سول فقد حرم الخیر كله دا بیا د ټول ژوند له خیره دا سړی محروم سول یا رب نجات را نصیب امين یا الله نجات را نصیب کړي لیلة القدر هغه شپه نه ده که داسې په بیستو کې در باندې لاړله او فکر دې ونه کړه چې بس تېرېږي راځه تېره سوه ته پوهېږې که دې دا داسې وویل چې تېره سوه لاړله نور تباه سولې ذلیله سولې رسوا سولې ناکام سولې نور بیا په خیر پسې مه ګرځېږه دا د پیغمبر علیه السلام درته ویلي دي قاري صاحب محترم دغه لسو شپو دپاره ځان فارغه کړی ښه دغه لسو شپو دپاره له لوږې نه مردارېږئ نه مړه کېږئ نه هلاکېږئ ډېرې مو مردارې او حلالې سره تخته کړلې ډېرې مو مردارې او حلالې سره را یو ځای کړلې نه ماړه سولاسته او نه نون او نه شل سوله وایي نون نسته څه وایي هغه خلق څه وایي پښتانه وایي نون نسته شل کېږي نه شلم نسوه دغه لس ورځې ځان فارغه کړې په دې لسو ورځو کې دې ژوند ته تغییر ورکړه الله به دې ژوند ته تغییر درکړي په سجده یې تېره کړه ټوله شپه م رب ته مه ودرېږه لیږ لیږ ما یې بیا د پای له خوا را حسابوي 10 28 شپږویشت 22 شل یا تر 22 پورې دغه طاق شپې را حسابوي کومې شپې را حسابوي طاق شپې 10 سوله 28 سوله شپږویشت سوله 22 سوله او مطلب دا ده چې دغه لس شپې
لږ پې درنه داسې په غفلت او په خوبونو کې درنه لاړې نسي. نبی علیه الصلاة والسلام وایي من قام لیلة القدر، قیام تهجد لمانځه ته وایي، تراویحو ته وایي، د ماخوستن لمونځ په جمع کولو ته وایي، د سهار لمونځ په جماعت کولو ته وایي. من قام لیلة القدر ایمانا، که چا د لیلة القدر عبادت وکړل ایمان دا وي چې په دې کې لیلة القدر، د لیلة القدر شپه د قرآن الله پکې را نازل کړی، د عزت شپه ده، ماته الله تغییر پکې را کوي، رب جل وعلا مې د راتلونکي کال فیصله کوي، یا رب العالمین د خیر فیصله په دې باندې تېره کړي ایمانا و احتسابا، او اجر هم غواړي، غفر له ماته په نیت دي ثواب باندې دا عبادت وکړي، نو غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له چې څومره ګناهونه چې تر اسمانه پورې وي، تر بل ځایه پورې وي، واړه ګناهونه وي، دا ټول رب العالمین ورته معاف کوي، او چې توبه ورسره وي نو امید څه چې لوی ګناهونه هم الله معاف کړي. قاری صاحب محترم. پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر، په وترو کې په تاخو شپو کې تاسو څه شی ولټوي؟ ليلة القدر ولټوي. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره، وفي العشر الأواخر منه ما لا يجتهد في غيره. نبي عليه السلام بدي طول روزي په میاس کې دومره سعی او کوشش کول د رب عبادت بندګي چې په ټول کال کې به دومره نه کول، خو په اخیری لسو کې بیا دومره کوشش کول چې بیا په ټول کال کې نه کول. اول خو په ټول روزي په میاس کې، بیا په اخیری لسو شپو کې، او په اخیری لسو شپو کې دا دعا ډیره در سره وایسته. والله د دې دعا فضیلتونه او برکتونه سي ما لیدلي دي. اخیری لسو شپو کې دا دعا ډیره زیاته وایسته. رسول الله صلی الله علیه وسلم عائشه رضی الله عنها ته وایي ما پوښتنه ځینې وکړه یا رسول الله که ما لیلة القدر شپه نصیب سوله نو زه کومه دعا ډیره پکې ووایم؟ نو نبي علیه الصلاة والسلام وایي راته ویل سي اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني. الله اکبر، الله اکبر. د دنیا خوشحالي پکې ده، د قبر خوشحالي پکې ده، د آخرت د ورځې خوشحالي پکې ده، د حساب د ورځې اسانتیا پکې ده، په پل صراط باندې په تېرېدلو کې چې د دنیا او د آخرت خیرونه په دې دعا کې دي. د دنیا او د آخرت خیرونه په څه شي کې دي؟ په همدغې دعا کې دي. دا ووایاسته، ډېره یې وایاسته. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سورته یې دا دعا ډېره کړې په دې اخیري لسو شپو کې، دا دعا ډېره کړې په اخیري لسو شپو کې. بل ته وایم دا ګوته داسې پورته کړي، مؤمنانو ته وایم، مؤمنانو ته وایم، مؤمنانو ته وایم. سل واري استغفر الله په ځان باندې لازمه کړي په دې شپو کې. څو؟ سل واري. لسلو نه زیات چې مو هر څومره وس او طاقت سول، خو سل واري استغفر الله واتوب الیه دا در باندې لازمه کړي په ځان. ولی که چیرې تاسو سل واري نه زیات استغفر الله په دې شپه، دا بخښنه ده له الله جل وعلا نه، توبه ده الله ته. کیدای سي لیلة القدر سره برابر سي د 3 کالو په توبې استلو به په عمل نامه کې رب درته بدله کړي، لکه 3 کال چې الله ته توبه کړي او استغفار دی ویلی. اول او دا یاد وساتئ چې دا لیلة القدر په اخیری لسو شپو کې لازمي سته. څه شی؟ لازمي، لازمي شته، ضروري، لازمي په دغه اخیری لسو شپو کې. دا څه شی ده؟ دا لیلة القدر. ليلة القدر اول کار، اول استغفار بنه هیروي. استغفر الله واتوب اليه، يا استغفر الله العظيم واتوب اليه، استغفر الله العظيم واتوب اليه. دوم کار په دې شپو کې چې مو کوم خوب ولیدل دا مه هیروئ، در سره نوټ کړئ، ښه در سره یاد کړئ. بل ورځ مې تاسو ته دا خبره وکړله، ما په دې ډاریک په دې شپه کې مې یو خوب لیدلی دی، ډېر نازولی خوب مې لیدلی. خوشحالي د هغه مؤمنانو په حال چې په همدغه خوب کې را سره ملګري ول. یا رب، یا رب العالمین، ته د خوشحالي ژوند او زندګي هغو ټولو ملګرو دوستانو ته ورکړي.
بشك ښه دریم کار به څه شی وکړي درود شریف به نه هېروئ درود ابراهیمی په رسول الله صلی الله علیه وعلى آله وسلم باندې کم سی کم 50 وارې خو یې وایسته اوس به ډېر په جذبه کې راسي سل بیا وروسته بیا بلا وهلي نه عزم وکړه داسې دې هر څومره ویل زیات خو تر 50 به کم نه وایې که چیرې په همدغه شپه کې تا 50 ځلې درود په رسول الله ویلی و او لیلة القدر وه الله به د 3 کالو په عمر درته حساب کې لکه 4 کاله چې په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې درود ویلی الله اکبر دا درې خبرې شوې ښه څلورمه خبره قرآن پیژنئ قرآن پیژنئ دا قرآن یا کتاب دغه قرآن یوه صفحه یا 2 صفحې یا 3 سورة الماعون اوله د لیلة القدر د موږ شپه ده نو سبا نن ته د سبا درس ان شاء الله وليلة القدر په شپو کې به د قرآن کریم تجوید او تفسیر او ترجمه او لفظي زده کړه او حفظ دا به ټول را سره ملګري وي یا رب ته مو په لیلة القدر کې حساب او که کوم مؤمنانو را سره ملګرتیا کوله د حفظ درس کې به را سره ګډ وي د تجوید په درس کې د نظری په درس کې د قرآن د ترجمې په درس کې د تفسیر په درس کې سبحان الله نو که رب العالمین لیلة القدر شپه ولا لکه 3 کاله چې دوی له مو سره د قرآن زده کړه کړي الله به په عملنامه کې هم داسې ورته ولیکي قرآن تلاوت په دې شپو کې پرېنږدئ قرآن لیک وي ډېر وي هغه د تا خپل کار بل دا 4 خبرې سوې نه 4 پنځم تهجد المنځ پرېنږدئ تهجد المنځ ولو که 2 رکعاته وي ولو که 4 رکعاته وي که دې 8 وکړل 8 خو بیا بیخي پسې هغه لکه وایي لکه په شیدو باندې چې غوړي واچوي نه ګوري که چا د لیلة القدر په شپه باندې 8 رکعاته د تهجد المنځ وکړل رب العالمین جل وعلا که د لیلة القدر شپه وه الله به دومره ورته حساب کې لکه 3 کاله چې د تهجد المنځ کړی وي الله اکبر الله اکبر یا رب ته دې موږ نصیب کړي او چې څوک امین را سره آمين آمين یا رب العالمین یا ذا الجلال والاکرام اوس څو خبرې شوې 5 شپږم په دغه شپو کې فرضي لمونځ په جماعت ادا کول ځکه تاسو اوس د وروسته آیات ته وګورئ چې څه راځي وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر دا خو تر 100 بهتره ده ليلة القدر شپه تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم په دې شپه کې جبريل علیه السلام راځي څوک راځي علیه السلام جبريل علیه السلام په ځمکه کې ګرځي او نور ملائکه راځي تاسو پوهیږئ په یو روایت کې راځي چې کوم مؤمن مسلمان وي د ملائکه سلام ور باندې اچي چې په منځو ولاړ په ذکر لګي په عبادت لګي چې په کوم ذکر او اذکار لګي د ملائکه سلام درته کوي او بخنه الله جل وعلا نه درته غواړي الله اکبر دا آیات تنزل الملائکه الله رب العالمین وایي چې په دې شپه ملائکه را نازلېږي والروح او روح څوک ده روح الامین دا د جبريل علیه السلام لقب ده وروح الامین هم راځي خو دا ملائکه چاته سلام نه اچوي شراب خور ته او دوسو دلته دوسان دلګان د ډبل ټیپ زمن دغه ډمو خويندو تر ډمانو دوسانو دلګانو ته سیناسوي دی خلقو ته ملائکه سلام نه اچي دی مغفرت دعا مرتنه بل کوم شرعي عذر لچا سره خفغان ال خپل ورور سره خفای لبل دین ځان وساتي یا څوک په شرک باندې لګیاوي ل دین ځان وساتي
نو دغه ملائکه سي راځي دی الله جل وعلا بندگان ګوري سي چې په عبادت دی رب بندگان وي دا تر سهار پوری ګرځي اسنه په یو ساعت نه سي دا څنګه ما خامسي دی ليله القدر په شپه باندې دا ملائکه دی جبريل عليه السلام په مسیری باندې راځي تر څو وخت پوری سلام هي حتى مطلع الفجر تر څو سي صبح صادق راځي دا ملائکه دی زمکه په سر باندې ګرځي څه شي کوي مؤمنانو ته دعا غواړي له الله جل وعلا نه بخنه غواړي له الله جل وعلا نه له جهنم نه ازادي غواړي ورته د جنت نصیب کېدل غواړي ورته دا ملائکه لا اله خوشالي دي هغه مؤمنانو په حال باندې چې د په دغه شپو کې د رب جل وعلا په بندګي سره راټولي په مسجد کې سره راټولي د الله په قرآن سره راټولي په درس سره راټولي په یو څو په بل څه په د الله په عبادت کې ځان مصرفه کړي په دې شپو شپه خبرې مې درته وکړې چې فرض منځ به ومه خبره دا چې په دې شپو کې صدقه مه پرېږدئ 1 روپۍ دې په وس کې وي صدقه کوه 2 روپۍ دې په وس کې وي صدقه کوه 10 روپۍ دې په وس کې وي صدقه که دې 1 روپۍ وکړه لکه 3 اتیا کاله چې دې 1 روپۍ صدقه کړې وي 10 دې وکړې لکه 3 اتیا کاله چې دې 10 روپۍ صدقه کړې وي 10 دې وکړې لکه 3 اتیا کاله چې دې 10 روپۍ صدقه کړې وي زیات اته پسې حسابه و دغه چې څومره چې د رب سره مینه و په دې شپو کې صدقه پرې نه دی څه شي پرې نه دی صدقه پرې نه دی بل بعضی اذکار پرې نه دی ولی بعضی اذکار دي دا پرې نه دی ټول مؤمنانو ورونو خويندو ته وایم مسلمانانو ورونو خويندو ته وایم بعضی اذکار الله جل وعلا د زړه اطمینان په اذکارو کې خیده په څه کې خیده اذکارو کچا د ليله القدر په شپه باندې ذکر کول او ليله القدر سوا الله جل وعلا به د عمر د پاره زړه ورته مطمئن کی له هر څه نه الله اکبر د زړه اطمینان غواړي ابل ورځ مې 3 خبرې په یو کتاب کې ولې درته نشر مې کړلې 3 خبرې کچيري موږ له الله نه دومره وډاریږو لکه د لوګي نه سړاریږو له د فقر نه سړاریږو له د مسکینین نه سړاریږو کله الله نه دومره وډاریږو الله به دنیا مره خیسته کې آخرت مون په خدای قسم را خیسته کړي الله اکبر بشک قارس